پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوه دوه اړخیزه ناسته ترسره شوې ده. په دغه ناسته کې له افغانستان څخه د راغلي پلاوي د پاکستاني چارواکو سره لیدل کاتل شوي دي او په مختلفو مسایلو خبرې شوي دي. د افغانستان د خارجه چارو وزارت په خپله یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه ناسته کې په دوه اړخیزه سیاسي اړیکو د پولي تګ و راتګ او تجارت باندې خلکو ته په ویزو کې اسانتیا او بیا ورسره چې کومه مهمه خبره ده هغه په پاکستان کې د افغان مهاجرینو چې کوم مسایل دي دا یې ورسره یاد کړي دي چې په دې باندې خبرې وشولې د مریضانو په ستونزو باندې. د پاکستان وزارت خارجه هم یو اعلامیه خپره کړې ده، پکې ویل شوي دي چې دغه لیدل کاتل چې کوم دي دا د پاکستان وزیر خارجه څوک چې څه موده وړاندې کابل ته تللی و، بیا له هغه ځای څخه په چین کې هلته یوه ناسته جوړه شوه، هلته تللي وو مشران د کابل څخه پاکستان څخه. نو وایي چې دا د همغو ناستو لړۍ دي او د افغانستان او پاکستان چې کوم دوه اړخیزه سیاسي اړیکې دي د دې د پیاوړتیا لپاره دغه ناستې ترسره کیږي. نو د پاکستان په اعلامیه کې راغلي دي چې د دواړو هیوادونو د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا په پوله باندې د لیګل قانوني تګ و راتګ یعنې پاسپورټ ویزې باندې او هغه چې کوم ریپیټریشن دی کوم خلک چې افغانستان ته استول کیږي د هغوی باره کې خبرې وشوې او ورسره په دغه تیر کال کې چې کوم 2024 کال و پاکستان ته دغه د تګ و راتګ د افغانانو چې کومه مسله ده 15 لکه ویزې د افغانانو ته جاري شوي دي. دوستانو دا ډیره مهمه نکته ده، داسې یو هیواد به نه په نړۍ کې چې افغانانو ته 15 لکه ویزې ورکړي وي په یو کال کې. د دغه وجه ده چې دلته دغه رش کراوډ زیاتیږي، دغه ویزو کې هم ستونزې پیدا کیږي. لیکن ښه خبره دا ده چې دواړه هیوادونه خپلې ناستې جاري ساتي او دې ته دوی کمیټمنټ لري چې دا د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې چې کوم دي دا باید غښتلي شي، پیاوړي شي، تجارتي مسایلو باندې کار وشي، په پوله باندې د تګ و راتګ مسایلو باندې کار وشي. نور چې کوم په پاکستان کې د افغان مهاجرینو مسایل دي یا د هغوی بیرته هیواد ته د ستنېدو مسایل دي په دې باندې یو ګډ تفاهم سره برابر شي. او پاکستان دا یو خبره بله هم کړې ده چې دوی وخت په وخت دا خبره کوي د پاکستان چارواکي چې د افغانستان خاوره باید د نورو هیوادونو په ضد استعمال نشي. نو دغه مسایل دوستانو د دواړو هیوادونو چې کوم دي دا سره مشترک دي. که په افغانستان کې نامني وي خامخا تاوان پاکستان ته رسیږي، په پاکستان کې نامني وي افغانستان هم ورسره مشکلاتو کې راګیر وي. نو اوس پاکستان کې چې دا کوم مشکلات راځي فاټا کې یا بلوچستان کې نو ګوتې افغانستان خواته ځکه نیول کیږي چې یوه ډېره اوږده پوله لري سره هلته په دا پوله باندې ځینې وخت ستونزې او مسایل راځي. ولې دا د تجارت مسایل چې کوم دي په پوله د تګ و راتګ مسایل دي، د مریضانو ستونزې دي، ګمرکي چې کوم دغه مالیات دي په دا ترانسپورټ یا دا غټو موټرو باندې د دې د کمولو خبرې کیږي پکې. او بیا په پاکستان کې چې مهاجرین کم دي ټولو نه غټه ستونزه دا ده چې دلته په میلیونونو افغانان ژوند کوي او نړیوالې ادارې هم دا وایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ که سیاسي اړیکې ښې وي نو دغه افغانان کولی شي دلته په ارامه فضا کې ژوند وکړي. که چیرې دا اړیکې خرابې وي نو تاوان به هم دوی ته رسیږي. نو انشاءالله امید شته دی دوستانو چې دغه ناستې په افغان مهاجرینو باندې ښه تاثرات ولري. او بله مهمه نکته دا ده چې کوم بانکي حسابونه تړل شوي وو، بانکي اکاونټونه، بانک اکاونټس، هغه چې اوس بیرته پرانیستل شوي دي هلته په هغې کې نوټس شو کیږي چې دغه بانکي حسابونه به د 10 د جون پورې فعال وي. یعنی د دې نه دا
موږ تاثر اخیستلی شو چې دغه کم موده چې ورکوي افغان مهاجرینو ته په پاکستان کې دا به د 1 کال وي، ځکه چې هلته په بینک کې کله دا ډیټ شو کیږي نو دا د سټیټ بینک لخوا څخه دا احکامات جاری کیږي. نو دا چې سټیټ بینک دوی ته داسې نوټس ورکړی دی نو ښکاري چې کیدای شي حکومت فیصله د 1 کال کړې وي. نو په همدې وجه باندې چې کوم دی هلته په بینک اکاونټونو کې هم چې کوم بلاک شوي ول هلته موده د 10 د جون 2026 کال ښیي. نو امید شته دی دوستانو انشاءالله په پاکستان کې دغه د افغان مهاجرینو دا ستونزې دا اوسنۍ نه دي، دا د تیرو 45 کالو راهیسې دي، لیکن بیا هم دلته ژوند روان دی. د مهاجرینو ژوند ته مشکلات په هغه سطحه یا کچه نه دي په کومه چې نوره نړۍ کې دي موجوده وخت کې موږ او تاسو وینو. نو تر کومه پورې چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ ناستې وي، سیاسي اړیکې ښې وي، دا به دلته افغان مهاجرینو ته تر ډیره حده پورې اسانتیاوې برابرې کړي او انشاءالله امید لرو چې په نږدې راتلونکو کې دغه چې کوم لوی اندېښنه د افغانانو دغه د نوټیفیکیشن جاری کولو ده دا به هم جاری شي. ډیره مننه.